ګیس خو دلته شته نو شپې ګیس یم دلته موږ ته ګیس تم نو دلته شته نه خوشاله ده چې نشته بس په سلندر گزاره کو پته سلندر خالی شي بس سلندر ګران ورکي کنه ګران ورکي خو په ټایم خو ته ملاو شي کنه هغه خو پته نه لګي چې سار پاسې ناشته ته راو ګیس نه بیا بس کې اوس یو بل مسله را روانه ده تاسو به کتلی چې یاره یکدم ټیکسونه لاګو شول د 1 جولای نه چې نو د کمرکند ډیویژن چې خصوصي حیثیت دا تورونه په تاسو لګي چې په کې تاسو حکومت او اتلسم د 15م ترمیم چې کله پاس شو نو تاسو وزیر اعلی وای چې را تاسو باندې تورونه لګي چې په دغه د بل باندې تاسو هم دسخط کړی په خوبي سملای کې دا بل پاس شو دی باندې سوای او بیا ټیکسونه ته سوای دا چې لګي هغه په حق کې دا زما په علم کې بڑی اضافه وکړي چې 25th امندمنت پاس شي او ما په کې دسخط کړو تورونه لګي دا کوم تور چې خلک راګور تورونه خوري لګي کنه خو تور هغه لګول غواړي چې داغه خبره ثبوت یا نو د سبیل تاسو شو نو نه باګه دا ګوره چې مرکز پاس کوو نو خو مرکزی اسمبلی پاس کړی دی کنه ما خو د صوبې لپاره جګړه کوله په ګیس می جګړه کړې ده په بجلی می جګړه اچولې وه ایون په اوبو باندې جګړه اچولې وه خپل حق مې اغستو دغه لپاره مې اخره کې دغه منظور کړو کم چې خو ضرورت و دین علاوه چې کم زمونږه دالته کلین اینڈ گرین واټر باندې مونږه بجلی جوړول او موږ ته دا کم لکه دغه شو دا پاس کالام مټلتان شو دا څنګه پروجیکټ موږ نه خوا دی خوا کولې ما خو پاغه جګړه چولې د صوبې د حق د پاره ما خو د جنید خان ژوندې د پروینشل پریزیډنټ ته د یو میټینګ دوه کې کتلې ما چې ما باسنګ پرایم منسٹر مخ کې سټاند اغس نو خبره ده دا خو چې تور لګي ګوره چې کله فاټا ایکس فاټا ختمه ده آرټیکل 247 او لتو په وخت کې شاهد خاقان عباسی مئی 2018 دغه په مرکز کې حکومت ټول سټیک هولډرز په دې معنی شاملو چې ایکس فاټا دی مرجر وشي د ایکس فاټا سره ایکس پارټ هم وا اپ کې شامل وا موږ د صوبایي اسمبلی ته قرارداد هغه موږ دغه مخالفت وکړو موږ سره په دې بیا اګری شو چې دا په 10 سال اند دن ایکسټینډیبل وي دا نن خبره د مخامخ کومه دا غینه ورسته بیا چې کله زموږ حکومت راغی نو 5 year extension and then extendable هغه موږ په عمران خان اغسته او چې کله بیا نور ایکسټند کېدو موږ په هغه باندې ایکسټند اغستو دا غینه موږ نه پرې خو خو موږ خلاړو اوس چې کم خلک په حکومت کې ناست او چا دا ټیکس لاګو کو دا چا لاګو مرکز کې حکومت د چا دی مرکز کې حکومت د دوه پټو دی یو د مسلم لیگ دی بل د پاکستان پیپلز پارټي دوی ځان نشي وخت بجټ کې ووټ پیپلز پارټي ورکړی دی کنه ورکړی دی ترمیم ورکړی دی کنه نو هم په جلسو کې لګیا دی ورکړی خفغان خدا دی کنه لکروړه هغه خبره چې کم سړی قتل کړی دی هغه هم جاړي او چې مقتول دی هغه هم جاړي په دې ملک بدقسمتي ده هغه زه په دې نه ما پوهچ دا خلک یا د خلک ورته بیوقوف ښکاري یا د خپل بیوقوف دي چې ته په اسمبلی کې ناسې دا ټیکس چې کله لاګو کېدو په معنی او دا ایکټ پاس کېدو نو ته د اسمبلی ممبر نه وي زه یو ځل بیا د ټولو ته مزه کو تا کړی دا کو نه کړی اوس خو را پاسه کنه چې دا څومره پروینشل اسمبلی ممبران دي څومره د نېشنل اسمبلی ممبران دي کو سېنات کې دا مشترکه استعفا ورکړي او د خلکو تراشي چې ورور تاسو مونږ لګلی خو حالت مونږ فیل شو مونږ استعفاګانې ورکړې مونږ د مخ کې تاسو را پاسې جزو جته دوی دا غیرت وکړي دا ټیکس ولګي د خلکو چې دا ریزिस्टنس کوي او احتجاج کوي دوی بسان جامي خلک غلي شي کړه یاره زه دا وایم کنه زما خپل دغه دا دی چې په دې ملک کې ډایرکټ پېټرول د کم دي نه کم ته ورسېد چته لاړ سپنه 120 کو 130 روپے ټوپی وو یو سړی روانه وته او په پمپونو چې کم رشو پاشپو باندې چې سفر لګانېدل خلکو आवाज اوریدل او قسم په خدای چې کم قطارونه لګیدلی نو زه په لار روانو ما د خپل تندې وو مې دا قوم نه دا هجوم دی نو مخکې زه نه مطلب دا چې ټیکسونه ولګي بس دا 400 خو زه مخکې نه راځو سوات اړخ ته راځو کنه تاسو یو سوات او د سوات په یو تشخص او هغه دوه برخو کې ویشل شو بر سوات او ضلع سوات تاسو په وخت کې دا ډیمانډونه ډېر راغلو خو تاسو په طریقه غیا نه منله یا برسه پکیو سوای د سوات چې دوه ضلع شوې بر سوات او کوز سوات نو بر سوات کې هغه سہولیات د حکومت ورکړي دي یا کم نوکریانې یا دلته کم جابونه چې خالی دي پولیس او ډیپټي کمشنر اپیس زه د زبردست خبره کوم د خندانه ماشین چې د حکومت گورننس ته تخیمه او د حکومت نظر ته مې چې دا څنګه نه اهل حکومت او نه اهل خلک راغله دي زه چې کله وزیر اعلی ومنو ما په دې باندې مشاورت دا کو د خوازخیل خلکو چې خوازخیل بیډ کوارټري
د مټې خلکو وایي چې مټه بیډ کوارټر یې، د بحرین کلام خلکو وایي چې مدین بیډ کوارټر یا باغډیرې بیډ کوارټر یې. په دې یو لانجې نښتې وه. ما قوم په جګړه نه شو وروستی او هغې نه هټ کې څومره چې ډیویژن وي هغه ما پر سوات ته راوړی وي. ډي او مې راوستی او ډي اف او مې راوستی او اکسینان مې ټول راوستي. ما چېرې دا مسله نه راځي او نن هغه وشوه کو ډي سي دلته ناست دی نو ډي پي او سوات په خوازخیله کې ناست دی. کیدای شي ډسټرکټ ایجوکیشن افسر په باغډیرې کې ناست نو پته نه چې دا په څنګه ډسټرکټ دی، خدای دې خیر وکړي. بل بیا د سوات یو خپل یو هسټري وه، یو هسټوریکل سټیټ دا پاتې دی او هغه تقسیم شو او داسې وخت کې تقسیم شو چې ډي سي په چندو باندې خپل دفتر سیټ کو او د ډي سي چې کوم نوټیفیکیشن از ډي سي راغلی نو په بجټ کې دغه پوسټ نه و، پوسټ اوس په دې بجټ کې راغی. نن ډي پی او لګېدلی دی، ډي پی او پوسټ نشته. ما ته زه چیلنج کوم کو د ډي پی او پوسټ نشته خو هغه ډي پی او اناونس شوی راغلی، دله به ګاډي څو ورکوي، دله به تنخواه څو ورکوي او دا خو به ډېر کمزوری ډسټرکټ ځکه چې وسایل کمی به ډېر دي. څومره ټایم به وادي؟ ډېر ټایم باندې ډېر ټایم باندې. بس خدای خیر کوي چې تورغر ته جوړ نه شي. اوس راځو خیرنۍ طرف ته راځو. په دلته سوات کې په اربن اروپو منصوبې جوړې شوې، یونیورسټیانې راغلې، میډیکل کالج بل هغې دغه ټوریزم یونیورسټي رالاړ، خو د هغې دپاره پیسې نه دي مختص. یو چړیاګر ښکلی جوړ شو، وایي 1000 روپۍ پای کې چې دی نو څه کال بجټ یې ښودی شوی دی. نو دې هر څه ته څه ګورئ؟ نن مې یو بل نوټیفیکیشن راغی، زه به تاسو سره شیر کوم. انجینرینګ یونیورسټي سوات چې دی که نه، دا یونیورسټي اف انجینرینګ اینڈ اپلائډ ساینسز به هغه څه شوي تاسو به اوس یونیورسټي اف کمپیوټر اینډ آی ټي نوم یې ولم بدل کو. نو دا به دلته به نه سیول انجینرینګ کېږي، نه به ټوریزم انجینرینګ کېږي، نه به بل څه انجینرینګ کېږي، دا به آی ټي د کرای په بلډینګ انفارمیشن ټیکنالوجي به او دغه به صلاح دی به د سوادیانو باندې رحم وکړي او خدای خیر وکړي. بقایي دلته یو غټ کیمپس و دی کے ایم یو، پای کې یو بل میډیکل کالج و، پاس 70% چې دی نه هغه به کے ایم یو سپورټ کو، 30% به پرانشل ګورنمنټ. د هغې ټینډر ځمکه اخیستی شوی، ټینډر شوی، ټیکهدار راغلی، ټیکهدار نه کمیشن هم اخیستی شوی دی. ځي او راځي بجټ نشته، بجټ نشته. بجټ دلته چې څومره سکیمونه روان دي، یو لار هم جوړېږي، یو لار زه چیلنج کوم چې زما نه پاتې هغه جوړېږي چې جوړېږي هم که نه، زه چیلنج کوم، زه برملا چیلنج ورکوم. ډي پی انې به رالو، بوکونه به رالو او ګورو به په کله چې علي امین راغی هغه چې کله ډي پي جوړول ډېر سکیمونه ته واش اوټ زه راړم دغه ته ما به چیلنج کړه، هغه په جواب وغوښتو، بیا په جواب کې واپس سکیمونه واچوه، جواب یې جمع کړو چې موږ دا سکیمونه جوړ کړي، خو د څه سره؟ د 1 روپۍ سره، د 10 روپو سره، د 20 روپو سره. دا خانه پوري. اخرنۍ پوښتنه کوم، په دې صوبه کې دریم ټنیور دی چې پاکستان تحریک انصاف راځي او هم دغه کسان دي درې پیرې منتخب شو، بعضې یو شکلونه بدل شو. د دې مستقبل ته څه ګورئ د پاکستان تحریک انصاف راتلونکي وخت کې ده؟ آیا عمران خان به راآزاد شي؟ که راآزاد شي بیا به د دې پارټۍ څه پوزیشن وي او که نه دی په جیل کې د دې پارټۍ به څه پوزیشن وي؟ ګوره اصل کې ووټ د عمران خان دی، ووټ د دې چهرو نه دی. دې چهرو له څوک ووټ نه ورکوي، دا د عمران خان ووټ دی. عمران خان کو آزاد شو، زه په دې باندې تاسو ته مخامخ په دې میډیا باندې دا خبره کوم، دې چهرو کې به یو کس هم نه وي. دا چې کوم ناست دي دا چهرې به کم از کم نه په اسمبلی کې. او اوس عمران خان رها کېږي یا نه رها کېږي هغه یو الله ته پته ده، نه ما ته پته ده، نه تا ته پته ده. وجه ولې ده چې دا چهرې بنئ؟ نو هغه چهرې دا دي چې یاره دا نه په ګورننس دي، نه صوبه چلولی شي، نه عمران خان آزادولی شي. او هغه چې په جیل کې څنګه ناست دی که نه، د څنګه پړسېدلی دی، نو هغه انفارمیشن ما سره شته. د دې ظلمو چې کومه تمه وه د پاکستان تحریک انصاف نه، د بدلون، د انصاف او بیا چې دی نه هغه یو ویژن تاسو وایې ورکړی و، د هغې هغه مستقبل څه وینئ په دې حالاتو کې؟ نو د عمران خان د حده پورې خو ټیک ده، خو د عمران خان د حد نه وروسته خو دا ته وګوره که نه، زه به ته څه ووایم، بیا ګیلې رالیږي، زه به ترې قلا شم. ډېره مننه. قدرمن کتونکو تاسو خبرې واورېدې. محمود خان چې دی نو د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی پاتې شوی دی، د دې چیف ایگزیکټیو د دې صوبې، ورسره چې دی نو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د هغې چې دی نو مشر دی، خپله یو پارټي لري.
کال 2022 کې چې دی نو دوی د عمران خان په وینا باندې وزارت چې دی نو هغه پرېښودی او بیا چې دی نو په آزاد بیا یې پارټي هم بیا پرېښوده او په آزاده امیدوار کچه باندې چې دی نو د سوات نه دوی 2 واره چې دی نو دلته بیا الیکشن هم دغې ته ولاړو. دا د دوی خبرې وې چې د صوبې په سیاست باندې او دلته چې کوم حالات یې په هغې باندې خپل نظر شریک کړو. دې سره چې دی نو خلکو ورباندې نیاز احمد خان ته اجازت ورکوي. الله پامان.